په درې ملکي سیریز کې تېره شپه پاکستان متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د اماراتو د منځني کچې تیز توپ وهونکي محمد آصف وویل چې دوی کولی شول پاکستان ته ماتې ورکړي، خو د دوی کمې تجربې له امله پاکستان لوبډله وتوانېده چې بریالی شي. هغه د شارجې لوبغالي کې د درې اړخیزې سیالۍ له ماتې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې دوی په وروستیو اورونو کې د پاور هیټینګ پلان درلود، خو د پاکستان توپ اچونې یې پلان شنډ کړ. آصف خان چې د 15 توپونو په مخامخېدو یې 78 منډې جوړې کړې وې، د خپلې لوبډلې لوبډلمشر محمد وسیم د ښه اننګز ستاینه هم وکړه، خو د هغه رن اوټ د خپلې لوبډلې لپاره زیانمن وباله. دغه درې ملکي سیریز چې د پاکستان متحده عربي اماراتو او افغانستان ترمنځ دوام لري، اماراتو او افغانستان پکې خپلې لومړۍ لوبې پاکستان ته بایللې دي. افغانستان به سبا د کابل پر وخت ماښام په 9:30 بجو د متحده عربي اماراتو سره دغه سیریز خپله دوهمه لوبه ترسره کوي. د هغې په سبا ماښام به بیا له پاکستان سره سیالۍ ترسره کوي او معلومه به شي چې کومې دوه لوبډلې د یا ټرای سیریز پایلوبې ته لار پیدا کوي.